بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، په دې ویډیو کې زه تاسو سره درس نه شریکوم، البته لږ غوندې معلومات در سره شریکوم. نو امید دی دوستانو چې تاسو را سره پکې هم نظر یې. دوستانو خپله پوهیږئ چې ډیر خلک، ډیر رونه، ډیر ملګري، ډیر انډیوالان یا ډیر د المانۍ د ژبې زده کوونکي ورونه هغوی په کومنټونو کې لیکي چې مثال د خبرې د A1 درس شروع کا، د A2 درس شروع کا، د B1 درس شروع کا. دوستانو دا ډیر اسانه ده، خو ما چې کم کوشش کاوه هغه ته تاسې زه پرې نه ښودم، هغه د ستاسې خپله خوښه، او که د دې نه بعد مثال درسونه هر څنګه و هغه به د ستاسې خپله ذمهواري. خو ما مې په معذرت سره نو ما مې په خپل نظر باندې درسونه شروع کړي، خو تاسې خپل نظر را پیش کړ، ګورو به چې څه کېږي. خیر بهرحال دوستانو دغه کتابونه چې کوم دي دا ما سره په PDF سافټویر کې دي، صحیح ده. البته را سره همداسې کتابونه دي، خو همداسې کتاب زه کمپیوټر کې دننه نشم ننایستلی چې هغه نه درس درکړمه یوه پاڼه، خو ولې ما سره په PDF سافټویر کې دي. دا وګورئ دغسې دي، یعنې انټرنیټي یا کمپیوټري کتابونه مې ترې جوړ کړي دي. نو دوستانو په دغه PDF سافټویر کې درس ورکول کېږي، خو ولې زه به تاسو ته یو څو پاڼې در وښیم. دا وګورئ، ودرېږئ. مثال د دغه ځای نه درس شروع کېږي. دوستانو تاسې ګورئ چې دغلته په پنسل باندې لیکل شوي دي، په دې سافټویر کې هم په دغه ځای کې لیکل کېږي، خو ولې هغه دغه د پنسل لیکل چې دي دا بیا نه پاکېږي، صحیح ده که نه؟ نو جنجال غواړي. نو دوستانو زه دغه عکسونه چې دي زه تاسې ته دغسې جوړوم، لکه څنګه مې چې په تېره ویډیوګانو کې درته ویلو چې زه د عکسونه خپله جوړوم، دغسې یې درته کوم. نو چې درس درته وایم نو بیا په دغه ځای کې به صاف ورسره په کمپیوټر باندې زه لیکل کوم، بیا د ستاسې خوښه چې په پنسل یا په چی شي باندې لیکئ هغه د ستاسې خپل کار دی. خو په دغه سافټویر کې درس زه نه ورکوم چې بیا به پس ته وایي چې دا ولې یا څنګه. او بله خبره دا چې دوستانو دغه د A1 کتاب چې کوم یو ده، بلکې د A2 د B1 د هر یو کتاب چې ده نور د دې نه بعد دوه کتابونه یي، خو یوې Arbeitsbuch او یوې چې ده هغه د Kursbuch، یعنې یوې د کار کتاب ده دغه، او دا یوې چې ده د کورس کتاب ده، صحیح ده. نو دوستانو زه تاسو ته دا د کار کتاب یا Arbeitsbuch شروع کوم. دغه ولې دا د Kursbuch یا د کورس کتاب دا درته نه شروع کوم، په دې خاطر دوستانو په دوه کتابونو کې چې سړی توضیحات ورکوي نو ډیر زیات وخت نیسي، او لکه خپله پوهیږي هر سړی لږ نور مصروفیات هم لري او نور کارونه هم لري، نو په دغه حساب باندې نو د دې Kursbuch په ځای باندې زه تاسې ته بیا دغلته یو بل کتاب ده چې دغه مې تاسې ته انتخاب کړی ده، چې دا وګورئ دغلته لیکلي دي چې 6,000 لغتونه یا 6,000 جملې یا 6,000 هو هغه لغتونه په پښتو کې راځي چې پکې دي. ما خپله حساب کړي نه دي، خو دغلته لیکلي چا چې دا کتاب جوړ کړی ده هغه پکې لیکلي دي. نو دا درته ورسره شروع کوم، ځکه چې دوستانو په دې کې ماته معنا ته یا ترجمې ته ضرورت نشته. بس دغه وګورئ، زه تاسو ته یو څو عکسونه راوړم. دا وګورئ چې کوم زه به صرف تاسې ته دغه په المانۍ ژبه کې هغه نوم ښیم یا به یې درته وایم، نور به تاسې ته ما ته ضرور نه دي چې زه درته ترجمه وکړم. تاسې به دغه خط ته ګورئ چې دا خط کوم ځای ته کش شوی، کوم ځای ته وایي، یا چیش ته وایي چیش ته نه وایي، صحیح ده که نه؟ نور بیا تاسې خپله پوهیږئ. نو د دې به نوم درته کېدم د دې کتاب چې هغه ده 6,000 جملې یا 6,000 لغته په هغه کې ده په الماني ژبه کې، لکه د دغه حساب، او دغه به کېدم A1 په پښتو مثلا 1 2 3 4 همداسې پسې، صحیح ده که نه؟ نو امید ده دوستانو چې تاسې را سره پکې همکار یئ. د دې نه بعد چې کله مې دغه کتاب ته وخت پیدا کا او د دې نه به درته درس جوړم، او چې دغه هغه د Arbeitsbuch د A1 Arbeitsbuch ته مې وخت پیدا کا د هغه نه به درته درس یا ویډیو به ترې نه جوړم. نو امید ده دوستانو چې تاسې را سره ټول پکې هم نظر یئ. فی الحال درته ښه وخت او ښې چارې د درسونو په تمه. الله تعالی دې ماته هم توفیق راکړي چې زه د خپل له صحیح او پوره په ایماندارۍ سره د خپل کوشش وکړم چې تاسې ترې نه یو څه شی زده کړئ. فی الحال ښه وخت او ښې چارې.